راشد بچې پاسېږه اذان شو مونځ لځو. پرې مې د مړه ستړی یم وروسته به وکړم. راشد بچې مونځ څوک نه لیټ کوي، پاسېږه اودس وکړه او مونځ وکړه. بچیه د الله د حکم نه مخ مه اړوه ځمکه چې ورځ دې ښه شي. مړه مورې مه مې تنګوه وروسته به وکړم. پلار ته یې مونځ ته لاړ شي او راشد همداسې اوده پاتې شي او داسې د راشد نه مونځ قضا شي. سهار وختي خلکا په خپل کارونو کې لګیا وو. راشده بچې راشه دې کوی نه لاړ لږې اوبه راواله. مورې بل چاته ووایه زه روان یم ملګرو خواته. راشد لاړ شي او مور ته اوبه راوانخلي او پلار یې هلته په پټي کې په سورنور کې کار کوي. حاجي صاحب ستا غزوي تا سره د پټي په کار کې ولې مرسته نه کوي؟ کلیواله ځوان دی د ځوانۍ په جوش کې دی وی بشي. حاجي صاحب الله دې په هغه رحمت وکړي، ځوان هلک د ښه اخلاقو بغیر هسې یو لعنت وي. راشد د خپلو ملګرو سره ملاو شي. اے راشده ته دا مونځ ولې نه کې سهار مونځ دې هم قضا کو. ملګري یا موږ ځوانان یو او منځونه د بوډاګانو کار دی. وبه یې کوو مړه موږ له لا ډېر ژوند پاتې دی، د ژوند نه مزې واخلو. خو امام صاحب ویل نن جمعه ده ټول په وخت مونځ ته ځان راورسوئ، ډېرې مهمې خبرې به کوي نن. مړه یار یو خو د نیمولي صاحب د بیانونو ته اوږده اوږده بیانونه کوي، زه خو نه ځم یار. اے ملګري دا خو زموږ د فایدې لپاره خبرې کوي چې موږ کې ادب او شعور پیدا شي چې د مور پلار خدمت وکړو، نافرماني نه. په غرمې کې جمعه د سړو نه ډک وي. امام صاحب خلکو ته د نصیحت نه ډکې خبرې کوي. زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنت د مور د خپو لاندې دی او څوک چې د مور او پلار نافرماني کوي هغه به د جنت ذایقه نه سکي او څوک چې منځونه پرېږدي الله به هغه لره پرېږدي. جمعات کې د نه خلک د امام صاحب خبري په غور سره اوري. راشد بار د خپل ملګرو سره غپې شپې لګوي. راځئ ملګرو چې نن جومات ته په وخت لاړ شو، د جمعې ورځ د څه بیان هو به هم واورو. زه خو نه ځم یار مړه هره جمعه بیان نه اورو. مړه تا ته خو لږ شرم پکار دی، مولوي صاحب عزت کوه، مور او پلار عزت هم کوه. مړه یو خو تاسو نه تنګې لراله هر یو راله د ځانه نصیحتونه شروع کړي. په کور کې یو ځل بیا د راشد پلار د هغه د اصلاح کوشش کوي. بچیه زما خبرې ته غوږ شه، په معاشره کې د بد اخلاقه انسان هیڅ حیثیت او عزت نه وي. مړه پلاره زه نه غواړم خپل ژوند په فضول کارونو کې ضایع کم او زه خپله ازاده زندګي تېرول غواړم. بچې تربیت نه بغیر ازادي طبیعي ده، ته به پوه شي وخت به تېر وي، ته لا د ځوانۍ په جوش کې. ای زما خدایه ته زما دې زوی ته هدایت وکړه او په سمه لاره یې روان. داسې وخت تېرېدلو خو د راشد غرور همداسې په زیاتېدو. هغه به د کلي خلکو نه قرض پیسې اخیستلې خو بیا به یې نه واپس کولې. اے رشیده تا زما نه 100 روپۍ قرض کړي، کله به یې راکې؟ در به یې کړم مړه هر ځای کې مې شرموي. 100 روپۍ دي سلکونه خو نه دي چې بار بار یې راته یادوي. ته هسې بې شرمه یې مړه، ستا پلار څومره عزتدار سړی دی او تا ته ګوره. پلار یې دا خبرې اورېدلې، سر یې له شرم نه ښکته کړی و خو څه یې ویلی نه شو. یو ورځ امام صاحب د راشد کور ته لاړ شي. هغه د خپل پلار سره ناست وي. ګوره راشده بچي د الله رضا د مور او پلار په رضا کې ده. د مور او پلار دعا به ستا دنیا روښانه وي. د دوی له ځانه مه لرې کوه. زه دې باره کې به وروستو سوچ وکړم. فی الحال زه اوس ازاده زندګي تېرول غواړم. ګوره بچي ازادي د هدایت نه بغیر ستا په غاړه ګوره یو کړی دی. ځه الله دې تا له خپل شر نه وساتي. امام صاحب دې ته لږې نورې خبرې هم وکړه، کیدای شي ستا خبرې پې اثر وکړي. صحیح ده زه به دې لپاره دعا وکړم خو که دا ځان بدلول غواړي دا به خپل زړونه ځان بدلوي. لږ ساعت بعد په راشد باندې ډېره سخته تبه راغله او په کټ کې بیمار پروت و خو هغه ملګري هېڅ یو هم نه ښکارېدو او صرف مور او پلار یې سر ته ولاړ وو. ای خدایه پاکه زما په دې بچي باندې څه وشو؟ دا خو څه پورې سم و. د دې خو ته به ډېر زیات زه به حکیم راولم. ای خدایه زما دې زوی له روغ صحت ورکړي او نیک عمل او صالحه یې کړي. راشده بچې دا د الله تعالی امتحان دی او الله موږ د دې لپاره امتحان اخلي چې موږ واپس الله تعالی له وګورو. په بله ورځ راشد ښه شوی وي او کور نه بهر ولاړ وي او ځان سره سوچ کوي چې یو ملګری به یې راشي خو هېڅ یو ملګری ورته رانشي. دا څه شو دا هلکان یار موږ خو به یو ځای لوبې کولې اوس یو هم نه ښکاري. بچي کوم ملګری چې تا د مونځ نه لرې کوي هغه ستا په سخته کې هېڅ په کار نه راځي. راشده بچې ستا خیر خوا صرف ستا مور پلار دی. امام صاحب د راشد کور ته بیا راشي او له ځان سره یې د نصیحت ډکې خبرې راوړي. بچیا الله د هیچا توبه هم نه رد کوي. هغه خپل بندګانو ته صبر کوي چې دا بندګان هغه ته واپس وګرځي. خو ما د مور او پلار نافرماني کړې وه او ما منځونه هم پرېښي ما به الله معاف کړي. بچیا د الله رحم ستا د ګناهونو نه لوی دی. هغه معاف کوونکی ذات د خپل مور او پلار نه بخښنه وغواړه الله به دې هم معاف کړي. په هغه شپه راشد یو خوب ویني
چې هغه په توره تیاره کې په یو ځنګل کې وي او لار ترېنه ورکه شوي. چرته یې زما ملګرو راشئ زما مدد وکئ. په دغه سخت حالت کې د راشد هیڅ یو ملګری هم د راشد مدد لا رانشي خو راشد ته یو طرف نه آواز راشي. راشده بچي زموږ خواله راشه. چیه د منځو د مشرانو د عزت د نه کولو د وجې بېلارې شوی. سهار د راشد زړه بدل شوی وي او د مور و پلار نه بخښنه وغواړي. زه غواړم زه بدل شم زه به انشاءالله لمونځ هم کوم او ښه انسان به جوړېږم. په بله ورځ د اذان اورېدو سره راشد راپاڅېدلی وي لپاره. ماشاءالله بچې ته خو لمونځ ته په وخت پاڅېدلی. راشد د خپل پلار سره لمونځ ته روان شي او دې نه بعد د راشد نه یو ښه انسان جوړ شي.